قدرمنو نن د جمال خان پر پیښه باندې دریمه قصیده در سره شریکوم. دا قصیده چې دا د خوشحال بابا زوی عبدالقادر خټک لیکلې ده او سړی چې ووایي نو سړي ته اندازه لګیږي چې عبدالقادر خټک چې دی خبرې اورېدلې دي، د پیښې په جزئیاتو باندې د ننه په حالاتو باندې ناخبره ښکاري. بس هغه سرسري نظر یې د یو چا ملګری کړی دی او کم چې د فکر دی بس په هغه انداز باندې بیان کړی دی. د قادر خټک دغه قصیده چې دا 28 شعرونه لري، یعنی د رحمان بابا غ 29 و، د حمید بابا غ 25 و او قادر خټک 28 شعرونه لري. اوس نو د قادر خټک په قصیده کې حالات څنګه دي و به وایو، بیا سړی په پوهیږي چې قادر خټک په کم انداز باندې بیان کړی ده. زموږ د ادبیاتو تر ټولو خوندور رنګ دا دی چې دغه درو سرو شاعرانو یوه پیښه لیدلې یا اورېدلې ده او درو سرو په هغه زمانه کې قلم بند کړې ده، په نظم کې راوړې ده. د دې دا مطلب دی چې په دغه کال باندې دا درې سره شاعران ژوند کوي، نو د ژوند سرکونه تر دغه وخته پورې یقیني دي. قادر خټک وایي دا کارونه چې نن ګاند عیاني دي، هیڅ پخوا په خاطر نو آسماني دي. ګران شعرونه نه دي چې په وهم فهم نه هغه ښکارېږي، چې په وهم فهم نه هغه ښکارېږي. هوښیار ځکه همیشه په حیراني دي، چې ګر سر سړی حیراني وي چې په وهم ګمان کې د نوي او داسې پیښه وشي، بیا هوښیار سړی حیران وي. ګی هسې کار ښکاره سي چې غمژن شي، ګا کارونه په سبب د شادماني دي. ساقي راوړه پیاله چې راته یو شي، غم شادي ثبات هېڅ نه لري آني دي. ځي راځي دا غم شادي په دې باندې باور نسته. او نن نسیم د پېښور له لوري راغی، څه وینا یې راته کړي زباني دي. اوس نو نسیم سړی دی او که باد یې نسیم ښیي، دلته چې څه وینا یې راته کړي زباني دي، نو دلته داسې ښکاري چې دا یو شخصیت دی. زموږ ځینو څېړونکو د هوا په مطلب اخیستی دی، ماته سم نه ښکاري. نن نسیم د پېښور له لوري راغی، څه وینا یې راته کړي زباني دي. نو قادر خټک چیرې دی چې د پېښور له لوري دا څوک ورازي نسیم. اوس نسیم سړی دی که باد دی، دا دواړه شک سته. نو څه خبرې راته کړي زباني دي، نو شایي زباني خبرې ورته کړي وي، ورته غږېدلی وي، نو دا سړی ښکاري. چې نن شپه مومند ووهلې تورې، چې وهلې نه افغان نه توراني دي. یعنی نسیم راته وویل چې داسې مومندو تورې وولې چې افغان و توراني بل چا داسې کار نه دی کړی. دلته قادر خټک صفت شروع کوي، د چا وایورئ. لیندو غږ په غشو وکړ کشاد کاڼی، چې په سرتور تورې وهي جمال خاني دي. ګوی لمیانه د جمال سپانیانو یووړ، چې په ننګ توره وهي جان فشاني دي. چې لشکري د مظلومو اعانت کا، خدای عمل شه دا لشکري رحماني دي. اوس نو د جمال خان پر لشکرو باندې لږ نیوکه وسوه، بیا وایي چې لشکري د مظلومو اعانت کا، د مظلومو ملګرتیا کوي، د مظلومو سره مله دي. خدای عمل شه دا لشکري رحماني دي. و دې ته رحماني لشکر وایي چې د څوک د مظلوم ملګری وي. نو داسې ښکاري چې د عیسی لخوا چې کم برید پر جمال خان کیږي، د دې ستاینه یې کړې ده. ښکاري داسې لالهزار شګفته په سره اهاړ کړ، هر چې دا بهار نه ګوري زنداني دي. د باړې اوبه یې سرې لکه شراب کړې، د باړې اوبه یې سرې لکه شراب کړې، د سربند کاڼي همه ارغواني دي. دا سربندونه په ما درته ویل چې یاد سوی و د حمید بابا په قصیده کې. اوس نو دی وایي د باړې اوبه یې تکې سرې لکه شراب کې، دا خو صفت روان دی. د سربند کاڼي همه ارغواني دي، د سربند کاڼي هم سرو سنو ښایسته سو، ارغواني سو. د دې دا مطلب دی چې د جمال خان په دغه پیښه کې د اورېدنې پس ستاینه روانه ده، یعنی د مظلومانو ملګری دی چې برید یې کړی دی، بدل انتقام. هغه د شاعر زړه نه پکې معلومیږي. شاعر څنګه داسې خبره کوي، یعنی څوک وژل کیږي او دی په دې باندې ودابل تم که څه هغه مظلوم د انتقام اخلي. نو دومره ظلم په دې پیښه کې خو کوچنیان هم سوي دي، ښځې هم سوي دي، بې ګناه خلک هم سوي دي، دا ټول وژل سوي دي، دا ټولو قصور. نو دلته د قادر خټک دغه انداز خوندور نه دی، نیوکې ځای ډیر دی پکې.
د سربند کاڼي همار غواني دي. نو څه خبر یم چې دی څنګه خبر سوی دی په دا پیښه باندې. خو دلته د ده له شعرونو داسې ښکاري چې دی د دغه لښکر ملګری دی چې جمال خان یې وهلی دی. ښه یګانه زلمیو غږ وبله وکړ چې وهه پلانی وهه هندوستاني دی. دلته دا پیښه هم سته چې ځینې خلک وایي چې جمال خان چې و دا روښانی و، نو د پیر طارق په نامه چې په دا سیمه کې مشهور و د درویزیانو ډلې ووه. دا پیښه دا نوم هم سته. ځینې بیا وایي چې جمال خان خو نو دغه وخت یو عهدیدار و، ارباب کړی و. هغه ناصر خان چې ګورنر و هغه یې عهده ورکړې وه. نو بیا د هند د باچاهانو په لاس کې و، نو خپل عزیزان یې نه پرېښول، تنګول یې، زور زیاتوب یې کاوه. په دغه بدل کې بیا پور ځینې اخیستل سوی و. نو دی وایي دا هندوستاني خلک دي، هغه د هند د باچاهانو ملګري دي. توره شپه په تورو ورځ لکه سبا سوه، توره شپه په تورو ورځ لکه سبا سوه، ځلېدلې لکه برکې نسانې دي. ښه دونې تورې وځلېدې په توره شپه باندې چې سهار ښکاره کېدی. همیشه پښتون مومندو دی دروند کړی، که سبب یې د خفت مې ربغاني دي. ښه مومندو دونې صفت یې وکړي چې ګسې وایي پښتانه درانه کړي دي، چې په تمه د دنیا کاندي جنګونه، رنګ یې ورک شه رستم یې دستانې دي. یو سبزي چې زر وویني ننګ پرېږدي، حریسان دي طامعان دي نفساني دي. دلته بیا یو سبزي پکې راواچول سول. یو سبزي سره د خټکو د خوشحال له دوره دغه پیښه روانه ده. نو دی هغه خپل خروش دلته باسي. د خوشحال بابا زوی دی، نو له یو سبزیانو سره یې پیښې دي. نو په یو سبزیانو یې نیوکه کړې ده. حالانکې په دې قصیده کې د یو سبزیانو راتګ د یو شاعر په توګه خوند نه کوي. په خوله هر پښتون د ننګ خبرې کاندي، ننګ هغه که چې نانی نه دي جاني دي. ښه د خبرو خبرې نسته، په صحت په میدان به معلومه یې، په زور به معلومه یې، په قوت. دا د خبرو والا ښاغلي چې دي دا معنا نه لري. زرناني شه صدقه تر جاني خوانه تر جاني ځوانه، پښتون ډیر دی اما څه په کار نانی دي. دا متل دی تیغ په اصل غوڅول کا، د مومندو تورې اوس نه دي کانی دي. افریدي شینواري جنگ په غرونو کاندي، غوریا خیل په میدان جنگ که میدانی دي. اوس نو صفتونو شروع مخې نه دی، د کتو رنځ دی پرېښایي، چې نفاق که همیشه په پښیماني دي. پرېفته یې په ویل مشه نفاق دی، هیڅوک هغه څوک چې د لښکر په ویراني دي. ښه پرېفته یې په ویل مشه نفاق دی، هغه څوک چې د لښکر په ویراني دي. وای د مغل له دې لښکرو پروا مه کړه، اتفاق یې سره نشته ځان ځاني دي. مغل کارسونې ډېر دي، قادر خټک وایي ورته ګورئ پروا یې مه کوئ، دا په خپله ځان خوښي کوي، د یو بل خلاف دي، ځینې ویرږئ مه. په قسم یې مبادا چې باور وکړې، سوګندونه یې دامونه شیطاني دي. له بادشاه له شهزادګانو چې وسواس وي، اخته شوي دوی په جنګ سلطاني دي. د سرونو نردبان ساز کړه باندې خیزه، مرتبې ته ختل نه په آسانی دي. نه له چای تمه شته نه له چا ویره، نه له چای تمه شته نه له چا ویره. څو خبرې رښتیا کړي کرلاڼې دي. ځان ته د کرلاڼي تخلص استعمال کړی دی قادر خټک. د ده په دیوان هدیکه خټک کې دا د جنگ قصیده په نامه راوړل سوې ده. ښه اوس نو د قادر خټک دغه انداسې دی داسې تاثر ورکوي چې دی د جمال خان په مړینه باندې خوشحاله سوی دی، په دا زوبله او پیښه باندې زړه ښه دی، او د هغه لښکر ملګری سوی دی چې د جمال خان پر کور یې برید کړی دی او دا تاوان یې ځینې پیښ سوی دی. اوس نو سړی چې د شاعر په توګه ورته وګوري، دا څنګه شاعر دی چې د دونې اور، د دونې تاوان، د دونې انساني زوبلې پس د ده زړه پشه دی. که څه هم پښتون فطرت دی، نو به دغه ورته ویل سوي جمال خان داسې په عیسی خان هغو ملامت و، داسې د مغولو سړی و، داسې خپل عزیزان تنګول. نو د دې مطلب خو دا نه دی چې د ده کور ته راغلي اویا اتیا کسه ټول ملامت و او داسې اور یې ور واچاوه. نو دا د شاعر په توګه خوند نه ورسره کوي. د قادر خټک قصیده په دغه معامله کې خوند نه کوي، یعنی د ادب په معیار، د ادب په تله کې خوند نه کوي. د تاریخ له لحاظه یوې ورځ راشي، یوې میاشت راشي، او پیښه دا ده چې کال یې نه دی راښوولی. ښه اوس نو د حمید 15 شعرونه، د قادر 20 شعرونه، د رحمان بابا 90 شعرونه، دا پیښه دا یوه
په پیښه کې دننه څه دي داسې به وکړو چې د درو سرو قصیدې به مخته کښېږدو جلا ناسته به پر وکړو چې د دوی نظر څه دی. غرض دا چې د جمال خان په پیښه کې چې رحمان بابا ګل خان توری هم ورسره راوړی نو شاید د جمال خان دوستو چې ورسره سوی و په دغه اور کې نو دغه د ګل خان او د جمال خان په کیسه کې د قادر خټک انداز د رحمان بابا او د حمید بابا په نسبت د یو غیر قبیلې له لحاظه یا د یو لرې سړي له لحاظه سرسري دی. داسې دننه جزئیات باندې ناخبره دی. حمید بابا خو نو ښکاره نارې وایي چې په موږ باندې جمال خان ملامت و او رحمان بابا ښکاره نارې وایي چې دا کار نه عیسی کړی دی نه جمال خان کړی دی، نه عیسی ملامت نه جمال، دا د نفس او د شیطان کارونه و چې دواړه سره اخته کړل. د رحمان بابا انداز ډیر افاقي او ډیر لوړ دی که څه هم په جزئیاتو خبر دی. او دلته زموږ ځینې څېړونکي وایي چې داسې ښکاره کیږي لکه رحمان بابا چې حمید بابا لوستی او جواب یې ورکړی چې داسې پیښه نه ده. نو یې څه کوو په دونې جزئیاتو کې دننه. غرض دا چې د قادر خټک دغه قصیده یو سرسري قصیده ده چې د اورېدلې دي او بیا یې د پښتنو د مومندو د دغه لښکر ستاینه کړې ده چې د جمال پر کور برید کوي. نو د جمال د کور حال پوره نه دی ورکول سوی چې تاوان څونې سوی دی. شاید وروسته خبر سوی، شاید وروسته یې خوابده سوي، خو ده چې کوم څه لیکلي دي هغه د یوه طرف دي، د یوې خوا دي، د دا بلې خوا څخه نه ښکاري. نو دارنګه د شاعرانو دارنګه شعرونه چې دي هغه بیا په تاریخ کې خلک نه ستایي، خلک ګوته ورته نیسي چې څنګه دې داسې سرسري کار کړی دی. را روان وخت د هیڅ چا لحاظ نه کوي، هغه ښه و بد ګوري او له تاریخه سره یې پرتله کوي. که چا زیاتوب کړی هم ګوته ورته نیسي او که چا ښه کار کړی هم ګوته ورته نیسي چې دا یې ښه کار کړی دی. نو په داسې انداز کې د قادر خټک قصیده چې ده دا د رحمان بابا او د حمید بابا په نسبت لږ کښته معیار لري او په علمي معیار باندې د قادر خټک څخه داسې توقع چې یوه خوا واوري او هغه وستایي او دا بله خوا باندې هیڅ حال نه لري، په دغه معیار باندې هغه لږ کمه خیزي. غرض دا چې درې سره به بیا پر یوه ځای جلا که خدای کول سره کښېږدو، جایزه بیا واخلو، بیا به د دغه پیښې ګډ تاریخ هم در سره شریک کړم.